زموږ د چمن د خلکو سره څومره بې انتها زیات ظلم کېږي. دغه باباجان چې تاسو وینئ د دې کور په چمن کې دی او د لور کور یې په باډر کې و چې د ده نن دغه لورکۍ وفات سوې وه او د ده کورنۍ ته یې په ګنټو ایښې وه چې نه د دې خوا حکومت و ده ته اجازه ورکول چې دا د خپلې لور په جنازې کې شرکت وکړي، نه د هغه خوا حکومت. د هغه خوا حکومت به لا اجازه ورکړې وه یا به یې نه وی، خو د دې خوا اف سي دا اجازه نه ورکول چې دغه شپنژوري او د ده کورنۍ دغه خپلې لور جنازه کې شرکت وکړي، د خپله لور وویني. د ډېرو الو زلو باوجود پر سوشل میډیا دا شی ډېر وچلېدی. د هغه باوجود خالي اف سي 2 منټه دومره اجازه ورکړه چې دی خالي و خپلې لور ته داسې د مازل پر ګلۍ باندې 2 منټه ودرېدی. د هغه وروسته یې برته دی را واپس کړي، دی خپل چمن ته رالی، د ده لور یې ویوړه په بولده کې په باډر کې پټه کړل. څومره د افسوس خبره ده، دا زموږ د چمن خلک په ډېر زیات تعداد د زرو په تعداد باندې رشته داري لري په افغانستان کې، په بولدک کې، په باډر کې، په اخوا ډېر رشته داري لري. د هغه ځای خلک په دې خوا ډېر رشته داري لري. دومره سخت ظلم زموږ د ولس سره روان دی چې خپل لور په جنازه کې به شرکت نسی کوئ، د خپلې خور په جنازه کې به شرکت نسی کوئ. دغه ځوان وایي قسم په الله 8 میاشتې کېږي مور مې وفات سوې ده، موږ د خپله خورکۍ په باډر کې ود کړې ده، دا خبرولی نه سو چې زموږ مور وفات سوې ده، ځکه موږ ته نه دا حکومت اجازه راکوي نه هغه حکومت اجازت راکوي چې موږ د خپله خور خالي د دې مور جنازې ته راوستلی وای. وایي 8 میاشتې کېږي موږ د دې خپلې مور خبر د دې خپلې خور څخه پټ کړی دی. هره ورځ مې دا خور ټلیفونونه راته کوي چې مور ته ټلیفون ورکړم، زه خبره ورسره کوم، لیکن زموږ مورکۍ وفات سوې ده. او دغه رقم په زرو رشته داري د چمن او افغانستان خلک سره لري چې څوک د چا خپله لور د فلار کره نسي کلی، د چا خور د خپلې مور کره نسي کلی. دا زموږ رشته داري، زموږ د چمن د خلکو رشته داري د دغه پاسپورټ د فیصلې د وجې دغه رقم دی چې موږ ته د جنازې آرډر هم نه راکول کېږي چې موږ د خپلې لور یا د خپلې خور جنازې ته ولاړ سو. موږ 11 میاشتې د دې خلاف پرلط وکړي چې پر موږ د دغه پاسپورټ فیصله نه لاګو کېږي. د بده مرغه زموږ د پاسپورټ فیصله تر اوسه واپس سوې نه ده. 11 میاشتې مې پرلط هم وکړي، تر اوسه پورې د باډر او د چمن د باډر دروازه بنده پاتې ده، زموږ خلک تګ او راتګ نسي کولی. دا پیغام در ټولو مشرانو پورې ورسوي چې زموږ د دغه رشته دارانو زموږ د دغه کاروبار لاره تاسو اخر څه پکوئ. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز در سره فالو کړئ.